پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جهادونه کړي دي. په دغه جهادونو کې یو غزا شوې ده د خیبر، غزوه خیبر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د عمرې لته مرګري وسره نو کافرو رئیسار کړل، وای تاسو به نه ځئ عمرې له. او بیا هلته یو معاهده لیکلې ده، د هغې معاهدې نه وروستو کال له بیا مسلمانان تللي دي او عمرې کړې ده، خو په دغه کال باندې هغوی پاتې شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته واپس راغی. مدینه منورې ته چې واپس راغی نو دا د محرم میاشت شروع وه، تقریبا د آخري ورځې د محرم وې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره وکړه صحابه کرامو سره، مسلمانان د دې جنگونو نه بس د کافرو نه د قریشو نه لږ په امن شوي، د هغوی نه یره ختمه شوې وه. بل طرف ته مسلمانانو مخه وکړه چې زمونږ طرف غټ رکاوټ چې دی نو دا یهود دي د خیبر، د مدینې منورې بنو قریظه او بنو نذیر اغم تلیو خیبر ته، او د خیبر خپل یهود ملته جمع شیو، خوشه قبایل امزان سره مرګري کړیو او د مسلمانانو خلاف یو غټ قوت جوړ کړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د هغوی نه خطره وه، د خیبر د یهودو نه. نو پیغمبر علیه السلام ځان سره صحابه واغشتل او خیبر ته لاړل. دا د محرم میاشتې په سفر کې تیره کړه، ځکه په دې کې خو جنگ ښه نه دی. چې خیبر ته رسیدل نو بیا محرم ختم شوی. په دغه غزا کې چونکې هلته د یهودو قلاګانې وې غټې غټې، هغه فتح کولو، د هغې دروازې چا نه شوې لر کولې، هغې ته وروختل ډېر ګران کار و. نو یو دوه درې قلاګانې ډېرې غټې غټې وې او نورې داسې معمولي وړې وړې وې، د هغې څه مسله نه وه، خو دوه درې قلاګانو کې مسلمانانو ته ډېر تکلیف میلاو شو. په دې غزوه خیبر کې تقریبا مسلمانان 100 پورې مړه دي، څوک کوئی 13 مړه دي، څوک کوئی 15 مړه دي، څوک کوئی 100، خو تقریبا 100 پورې مسلمانان په دې کې شهیدان شوي. خو مسلمانانو کامیابی حاصله کړې ده او غټه کامیابی حاصله کړې وه، ډېر لوی مال غنیمت د یهودو، ځکه د هغوی دا قلاګانې د پخوانه وي، دلته اوسېدل زمیندار خلک وو، باغونه وو، پټي وو، ډېر ښه ژوند یې تېره. الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړه، مال غنیمت حاصل شو. په هغې مال غنیمت کې غلامان هم راغلل او وینځې هم راغلې. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما یو وینځې ته ضرورت دی او مال یو وینځه راغی. او دا صحابي دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه چې د شکل هم د پیغمبر علیه السلام په شانو. پیغمبر علیه السلام ورته وی ورشه وینځو کې وګوره او چې کومه دې خوښه وي بس هغه یو واله، یو وینځه ته واله. دی چې لاړ وینځې وې داسې ناستې وې، هغه ټولې چې وکتې نو یوه وینځه یې پکې خوښه شوه، د هغې نوم و صفیه. هغه خوښه شوه او هغه را روانه کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی په منډه منډه راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو دې صحابي ته یو وینځه ورکړې ده. وی او د غوښته ما ولا ورکړه، ما وی چې ورشه خوښه که پکې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بنو نذیرو د سردار لور ده، دا د یو لوی خاندان ښځه ده. یا رسول الله دا عام سړي سره نه خایي او نه به ورسره ژوند تیر کي، د مجبورۍ ژوند به تیری، خدا ده چې جوړ به یې را نشي.
ځکه چې دا د یو ډیر لوی ملک او د یو ډیر لوی سړی لور ده، نو دا که واپس شي نو ښه به پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی دا دواړه مال راوغواړئ. دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه هم راوغوښته او دغه صفیه بیبي هم راوغوښته. پیغمبر علیه السلام دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه ته وی که ستا خوښی او راضي نو ته بله وینځه واخله او دا پرېږده. هغه ورته یا رسول الله زما وینځه په کار ده، که دای او که بله یار یوه چې زه د خدمت دپاره وینځه غواړم. بس راضي شوم سمدستي هغه یې پرېښوده. چې هغه یې پرېښوده نو پیغمبر علیه السلام هغه وینځې ته د اسلام دعوت ورکړ. وی ته مسلمانه شه. دا خو یهودونه وه. هغه اسلام قبول کړ، کلمه یې وویله، مسلمانه شه. چې کلمه یې وویله نو پیغمبر علیه السلام هغې ته وی که ستا خوښی نو که ته ما سره نکاح کول غواړې نو زه تا په نکاح باندې اخلم. پیغمبر علیه السلام د هغې هغه پیغام ډېر خوښ شو. وی یا رسول الله بالکل زه تا سره واده کول غواړم. پیغمبر علیه السلام ورسره نکاح وتړله او دا داسې ورځې وي چې دوی د خیبر نه را واپس کېدل راتلل. په لاره باندې د دې پیغمبر علیه السلام سره ملاوېدل هم شوي دي او په لاره باندې د دوی هغه سفر او د دوی ملګرتیا وه. پیغمبر علیه السلام په ټول سفر بیا دې سره دا به ځان سره ساتله. مدینه منورې ته چې کله راورسېدل نو چونکې د نورو بیبیانو خو خپل کورونه و، د دې خو کور نو دا د یو صحابي ورته کور ورکړه یا رسول الله دا به دلته تاسو دې له ځای راځئ او دا به دلته مونږ کاروي. ډېره ښه ښځو کې مشهوره شوه چې یو یهودونه مسلمانه شوې ده او پیغمبر علیه السلام ورسره واده کړی دی او ډېره زیاته حسینه ښځه ده او یقیني حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین کې ډېره زیاته خشته وه. د دې حسن چرچې په ټوله علاقه مدینه منوره کې خورې شو. ښځې راتلې او کتې یې چې یاره دا بیبي څوک ده، دا صفیه څنګه ښځه ده. ټولې ښځې راتلې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم راغله چې یاره وګورو چې دا د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، دا نکاح ورسره کړې ده، دا ښځه څنګه ده. خو ډېر په پټ مخ باندې نورو ښځو کې داسې پټه راله او وی کته. دی خو ځان پټ کو، خو پیغمبر علیه السلام داسې ناستو نو حضرت عایشه وپېژنده چې دا په ښځو کې حضرت عایشه ده. نو چې کله واپس کېده نو پیغمبر علیه السلام پې آواز وکړه عایشې راشه څنګه ده. نو ښځې خو ډېرې ضدناکي که نه، ښځه خو بنه خو بلکل نه مني، هر څوک مني خو بنه. نو پیغمبر علیه السلام ته وایي یهودنه ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی ایمان یې راوړی دی، اوس مسلمانه شوې ده. نو ته ورته ولې داسې نسبت کې؟ خو مسلمانه ده، یهودیت ختم شو، بس د هغې یهودیت ختم شوی. او حضرت عایشه زر د پیغمبر علیه السلام نه روانه شوه او لاړه. یو ځل دا بیبي دا ښځې حسد کوي یو بل سره ډېرې زیاتې او بیا بنې خو جګړې هم کوي. حضرت عایشه او د حضرت حفصه چې د حضرت عمر لور وه، دا دواړه د پیغمبر علیه السلام بیبیانې وي، خو د لوی خاندان وي او د لوی سړي لوڼه وي. یو د ابوبکر صدیق لور وه او یو د حضرت عمر لور وه. نو د دوی یو راج و په کور کې،
نورې ښځې داسې نه وي لکه څومره چې دا وي. نو یو ځل حضرت صفیه راله او پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړ یا رسول الله د عایشه او حفصه مې ډېرې تنګی. نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل ولې په څه دې تنګی؟ وی بس ما ته هغه خپل هغه خبرې راته کوي، یو راته وایي چې زه د ابوبکر صدیق لور یم او بل راته وایي چې زه د حضرت عمر لور یم او زمونږ داسې خاندان دی او داسې خاندان دی او ته خو یو وینځې او یهودنې. یا رسول الله دوی مې تنګی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی خاندل ورته وی چې کله ته دوی دا خبره وکړي چې زه د ابوبکر لور یم او زه د عمر لور یم نو وایي ته ورته ووایه چې زه د هارون علیه السلام لور یم او زما تره چې و نو هغه موسی علیه السلام او زه د هغې خاندان سره تعلق ساتم. زه د موسی علیه السلام ورېره یم، زه د هارون علیه السلام خور یم. ته ورته داسې وایه که خدا د ښځو هغه خپل ضد وي او عناد دي او دا جنګ جګړې او په کور کې راتلې د پیغمبر په کور کې به هم وي. خو پیغمبر علیه السلام ته یو ځل طریقه دا وه چې په کوم کور کې او پیغمبر علیه السلام ورځ تېروله کومې بیبي سره، نو بس د هغه د کور خوراک پې کو، د هغه د کور څښاک پې کو، کوشش پیدا کو چې بیا دا خفه نشي. نو یو ځل یو بلی بیبي پیغمبر علیه السلام له څه پخ کړي او داسې پلیټ کې یې راوړل د بلی بیبي کور ته، هلته یې راوړل چاله یې ورکړي چې دا یو څه پیغمبر علیه السلام له الوا به یې پخ کړی و. نه بیبي چې داسې ولیدل چا ماشوم یې راوړي و، هغه ماشوم ته وایي دا څه دي دا چا درکړل؟ وایي دا هغه فلانکې بیبي دا پلیټ یې داسې ونیو او داسې لرې غوځار کړ، هغه چې څه پکې و غونډ توی شو. پیغمبر علیه السلام وخاندل. ورغې پیغمبر علیه السلام حدیث کې دا ذکر راغلی دی په خپله شروع شو هغه الوا و ترکاري و هغې داسې راغونډوله او پلیټ کې دوباره اچوله او خاندلي. یوه ښځه بله نه برداشت کوي، نه د هغوی خوراک بیا به یې برداشت کو، نه بیا بل څه برداشت کو. دا نوک جوک دا به د پیغمبر علیه السلام په کور کې مو. خو دا بیبي دا په خیبر کې مسلمانه شوې وه، یهودنه وه، الله چې دی ورته اسلام نصیب که او حسینه ښځه وه الله او د یو لوی سردار کنعانه دا د هغه لور وه. الله پاک اسلام ته راوسته او امهات المؤمنین وګرځېده. زمونږ د ټولو مسلمانانو مور ده، امهات المؤمنین ده. دا ژوندی وه ډېره زمانه. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دا ژوندی وه. نو د دې بیا یو وینځه وه نوکره وه، هغې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړه. شکایت یې دا وکړه وی دا حفصه چې ده دا د هفتې ورځ عزتمنده ګڼي، د یهودو د هفتې ورځ د عبادت ته هغوی د دې احترام کوي. زمونږ د مسلمانانو د جمعې ورځ ده او د عیسایانو د اتوار ورځ معظمه ده. نو یو خدا د هفتې ورځ معظمه ګڼي او بل دا یهودو سره ښېګړه کوي. دا څومره یهود چې دي نو دا ورسره قوم یې د قبیلې ده نو دا ورسره امدادونه کوي او خیر ښېګړه ورسره کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت حفصې ته اطلاع ولېږله چې ستا دې وینځې دا شکایت کړی دی نو ته یقیني د هفتې ورځ عزتمنده ګڼې. نو هغې ورته اطلاع راولېږله وی چې د کومې ورځې نه ما اسلام قبول کړی دی نو بس ما د هفتې ورځې تعظیم پرېښی دی، د جمعې د ورځې تعظیم زه کوم. او باقي دا خبره چې زه یهودو سره خیر ښېګړه کوم نو هغه زما قوم قبیله ده، نو د قوم قبیلې سره به خامخا ښېګړه کې ستا خاندان ستا قوم ستا قبیله، نو زما قوم د یهودیان نو خامخا چې غریبانان وي پکې نو زه به ورسره خیر ښېګړه کوم. دی حضرت عمر ته جواب ورک. هغه له خو دغه جواب ورک خو په کار خدا و چې دغه وینځې داسې په دې مخ باندې والې وه
او زورنه ورته ورکړې وه چې تا دروغ ولې ویلي چې زه د هفتې دروازې تعظیم کوم. نو حضرت حفصه ډیره نیکه بیبي وه، بردباره ښځه وه، صبرناکه ښځه وه، تقواداره. هغه وینځه یې راوغوښته، ورته یې وی تا دا خبره حضرت عمر ته کړې ده؟ هغه وی او ما کړې ده. وی دا دې ولې کړې ده؟ نو هغې ورته وی بس شیطان راته زړه کې واچوله چې دا خبره عمر ته وکړه، دا شیطانت وکړه، دا راته شیطان بس دا خبره ښه کړه. ښځه نه وی چې ته زما نه منې او د شیطان منې، نو زه ما ازاده کړې، په کار چې سزا یې ورکړې وي. نه وی زه ته ما ازاده کړې، نو بس ازاده یې کړه. څوک د سره بد کوي ته ورسره ښېګړه کوه. دا د محرم میاشت، کافرو به دې کې یو بل سره بدي نه کوله، دشمني به یې نه کوله، جنګ جګړه به یې نه کوله. ذیقعده او ذوالحجه او رجب میاشت چې د بزرګه میاشت ده، هغې دې څلورو میاشتو کې به کافرو خپل منځ کې جنګ جګړې نه کولی. مسلمانانو ته هم د خدای پاک دغه حکم دی چې د دې میاشتو تعظیم کوئ، د حرمت خیال ساتئ. دا ډېرې عزتمندې او محترمې میاشتې دي.